بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو او ګلونو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ذبیح الله زاهد یم د 11م ټولګي د بیولوژي څخه درته په زړه پورې او جالب موضوعات لرم. په تیرو درسونو کې موږ تاسو څه ولوستل ځوانانو؟ آفرین د شاتو مچۍ ډېر ښه. په دوه پوهېدلی چې شات چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې خورو هغه له څه څخه لاسته راځي. شات مو وپېژندل او همدارنګه د هغې څخه وروسته یو بل اقتصادي موضوع وه، یو ډېره اقتصادي حشره وه چې هغه څه شی و؟ بلکل د ورېښمو چینجای و. په دوه مو پوهېدو چې ورېښم څه ډول لاسته راتلل. د نن ورځې موضوع مو یوه ډېره جالبه او په زړه پورې موضوع ده. هغه موضوع دا ده چې تاسو په دې انځور کې چې تاسو یې ګورئ دا د کومې حشرې یا د کوم حیوان یا د کوم څه انځور دی. تاسو ته په ذهن کې د دې انځور په لیدلو سره څه درځي؟ آیا د دغه حیوان یا د دغه حشرې سره کوم وخت مخامخ شوي یئ؟ دا کومه حشره ده؟ آفرین، دا ورږه ده. ورږه زیات ډولونه لري. د دې حیواناتو بدن لنډ دی، ساده سترګې لري، لنډ ښکر او ټوپوونکې پښې لري. خوله یې چې دا تخریش کوونکې او زبېښونکې ضمایم لري. همدارنګه له رڼا څخه تښتي. کله چې رڼا وویني د هغو ځای څخه ځان تیارې ترسوي. په توده سیمه کې اوسي. هګۍ د اوسېدو په ځای کې یا د کوربه د بدن د پاسه اچوي. هګۍ د اوسېدو په ځای کې یا د چېرته اچوي؟ آفرین، د کوربه د بدن د پاسه. خوراک یې څه شی دی؟ تاسو فکر کوئ چې دوی څه ډول خوراک کا؟ عضوي خوسا مواد خوري. ورږه چې خوري عضوي خوسا یا ګنده مواد څخه خپله تغذیه کا. ځینې چې دي هغه د شمزۍ لرونکو حیواناتو وینه زبېښي. چېرته که تللي وي داسې نمجن اتاق ته یا د اوسېدا ځای چې هغلته نم وي، دغه حشرات هلته ډېر دي. هغلته خلک ډېر سخت په تکلیفوي. ګیس چې راولټېږي دا زویګروه ها زویګروه، دا ټول د ده کار دی. دغو خوړلي وي، د سینې وینه زبېښلې وي. یوه نوع چې دا هغه د انسان ورږه ده. دغه د انسان ورږه ده هم په چټل او نمناکو ځایونو کې ژوند کا. انسانان ډېر ځوري وي. کله چې داسې په یوه نامطلوب ځای کې چې تا په تبه نه وي، نمجن وي، هغلته شپه تېره کړه، بیا په دوی پوهېږي چې انسان ځوروي که نه ځوروي. ځینې ورږې تر دې هم مضرې دي. ولې؟ هغه ناروغۍ انتقالوي. سر دې دی چې تا وینه هم زبېښي، ناروغي هم در وړي. نو ډېرې مضرې دي. تاسو په دوه باندې وپوهېدئ چې ورږه څه ډول عمل کا. سړی غونډ نه خوري، فقط وینه یې زبېښي. وجود یې هم وپوهېدی چې لنډ دی که نه، ساده سترګې لري، ټوپوونکې پښې لري، رڼا څخه تښتي، په توده سیمه یې ډېره خوښېږي. راځو د نن ورځ بله موضوع چې ده هغه عنکبوتیان یا کلاس آف ارکنایدا. تاسو دغه انځور په خپلو هغو سیمو کې چې هغلته ژوند نه وي یا هغه ځایونه چې موږ تاسو د انسان لاسرسی نه وي ورته، داسې جوړښتونه ډېر وینئ. داسې تارونه سره اوبدل شوي وي. دا د یوه خاص حیوان دنده ده یا د یوې خاصې حشرې دنده ده چې دا د هر چا کار نه دی. موږ تاسو داسې جال نشو بسته کولی، دومره نازک نه نور حشرات بسته کولی شي. رابطه په دې ته چې عنکبوتیان دا موږ تاسو چې په دوه ټولګي کې کوم حشرات ولو دا کومې ځانګړتیاوې لري او دغه کلاس یا دوه ټولګي ته ولې د عنکبوتیانو کلاس ویل کېږي، کوم حشرات کې شامل دي. اول راځو له سره ارکناید کلمه چې دا له دوو یوناني کلمو څخه جوړه ده. ارکناید کلمه له څه څخه جوړه ده؟ ارکناید یا ارکنایدا دا له دوو یوناني کلمو څخه جوړه ده. له څو؟ له دوو. ارکن څه ته ویل کېږي؟ څه ته ویل کېږي؟ آفرین، غڼې ته ویل کېږي. تاسو به د دوی نوم اورېدلی وي. غڼه پېژنئ؟ تالکشکه چې په محلي لیسټانو په تاسو به کوم په خپلو سیمو کې څه نوم ورته خلک خو موږ ورته تالکشکه ویو. دا تارونه مارونه سره کشکي وي. او اوید څه ته ویل کېږي؟ اوید ورته معنا لري. که څنګه چې په دغو ټولګي کې چې کوم حشرات شامل دي مختلف ډولونه لري، خو مشترک ځانګړتیاوې هم لري.
نو له همدې کبله دوی ته عنکبوتیان یا دغه ټولګی د عنکبوتیا یا د عنکبوتیانو یا د ارکنایدو په نامه سره باندې یاد کړی دی. په دې ټولګي کې څه شی شامل دي؟ اولین یې چې دی هغه مثلا موږ تاسو چې په دوی ټولګي کې مطالعه کوو زیات حشرات دي لکه څه شی؟ عنکبوتیان ډېر ښه یعنې غڼې ډېر ښه. دویم غونډلان. آیا د دې له نامه سره بلد یئ؟ د غونډل څه دنده لري یا څه ډول حشره ده؟ چیچلکا مثلا داسې اقتصادي حشره ده ورېښم او یا شات تولیدي وي، څه ډول حشره ده؟ د دې ترڅنګ په دوی کې کنې هم شته. کنې یا کنه یوه کنې ډېرې د ویښتانو د بیخ کنه د ویښتانو آفرین د بیخ کنه دوی ته څه ویل کېږي؟ مایټس. همدارنګه یو بل ځورونکی یو بله ځورونکې حشره چې تاسو ډېر په ورکشنوالي ته ډارېدئ ډېر بدرنګه شئ هغه څه شی دی؟ هغه لړم دی. او همدارنګه لړم ډوله غڼې هم شته، شکل یې لړم ته ورته دی. موږ تاسو په دوی ټولګي کې یا د عنکبوتیانو په ټولګي کې دغه حشرات لولو یا مطالعه کوو. راځو د عنکبوتیانو ځانګړتیاوو ته چې په دغو ټولګي کې چې کومې حشرې سره راټولې دي یا شامل دي دا کومې ځانګړتیاوې لري. اوله ځانګړتیا وي پرته له کنې څخه د نورو عنکبوتیانو بدن له سر، سینې او ګېډې څخه جوړ دی. کنه بیا په راتلونکي درس کې موږ تاسو ویایو چې هغه څه ډول جوړښت لري. دویم سر او سینه یو ځای دي. کله چې سر او سینه یو ځای راشي هغو ته یوه ځانګړې اصطلاح کارېږي چې هغه څه ده؟ بالکل آفرین، سیفالوتوراکس. دریم چې دی ګېډه یې 4 جوړې پښې لري. په ګېډه کې 4 جوړې پښې نه، څو پښې رسي ټولې 8 دانې. آفرین. ښکر او لاندینۍ ژامه نه لري. همدارنګه خوله یې زبېښلو ته جوړه ده. د یو شمېر عنکبوتیانو خولې زهري غدې لري چې بیا موږ تاسو په راتلونکي درسو کې ځانګړی ډول وایو چې کوم یو زهري غدې لري کوم یو نه لري. تر ټولو مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې تنفس د کتاب ته ورته سږو هوایي نلونو او یا د برانشونو په واسطه کوو. اکثریت عنکبوتیان چې دي کتاب ته ورته سږي لري چې دغه سږي خلاص شي لکه کتابونه چې داسې ورکه سږي دي. همدارنګه اطراح یې د مالپیګي تیوبونو یا د کوکسال په نامه د یو ډول غدو کوکسال ګلینډ په واسطه باندې څه کېږي؟ سر ته رسوي. اطراح د یو ځانګړې مالپیګي تیوبونو یا یو خاص غدې چې د کوکسال ګلینډ په نامه سره یادېږي د دوی په واسطه باندې سر ته رسوي. همدارنګه عصبي جهاز یې د ملا د غوټو د ګېډې د عصبي تناب د جوړه غوټو څخه عبارت دی. عصبي جهاز کې ګوره یو د ملا د تیر غوټې دي او بیا د ګېډې د عصبي تناب غوټې دي. د عصبي تناب کې څو جوړه؟ یوه جوړه غوټې دي. د دغو ټولو څخه د عصبي جهاز تشکیل شوی. معمولا یوه جوړه ساده سترګې لري، یعنې جوړه ساده سترګې لري او بدن یې د لمس ویښتان لري. ویښتان ورباندې شته چې په هغو په واسطه لمس کا که هر ویښته په یوه سطحه باندې لګېږي دی پوهېږي دلته څه کیسه ده. سخت نرم جسم څه ډول جسم دی. نرینه او ښځینه جنسونه یو د بل څخه جدا دي. ډېر یې څنګه دي؟ هګۍ اچوونکي دي. اکثریت چې په عنکبوتیانو کې کوم دي هغه هګۍ اچوي. اکثریت یا ډېر یې په خاورو کې په یوازې ډول باندې، ځینې د پرازیت په ډول باندې او ځینې هم کارکوونکي دي. اکثریت په ټولنیز ډول ژوند نه کوي لکه د شاتو مچۍ. ځان ته ژوند لري. اکثریت په خاورو کې په یوازې ډول باندې ګرځي لکه لړمان. همدارنګه د بله موضوع چې د هغه د موږ تاسې یو بل جالب موضوع ته ځو. هغه موضوع دغه انځور چې دلته په دو سکرین باندې لیدل کېږي د دې سره تاسو مخکې بلد وئ آیا دغه حشره مو لیدلې وه؟ د دوی دنده څه ده؟ دا چیچلکا
او اقتصادي ده جوړښت په کتو سره د دوی سره تاسو څه په ذهن کې لرئ دا څه دا غڼه ده شي دي غڼه یا هغه څه یا تالکشکه چې تاسو ورته وایي په لمجن ځای کې د کوټې په لوړو ځای کې یا په ځای کې څوک نه اوسي هغه ته د خپل تارونه کش کوي دا څه ده دا غڼه ده راځو دا ته چې په دوی په جوړښت کې څه ډول یا څه شتون لري هغه ولو زیات ډولونه لري نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي د غڼې بدن چې دی له څو برخو څخه جوړ شوی دی د غڼې بدن له دوو برخو څخه جوړ دی له څو برخو نه له دوو برخې په څه ډول باندې دي ګورئ داسې ده چې یوه برخه یې سر او سینه ده سر او څه دی او سینه دا یوه برخه شوه اصلا که ورته وګورو دوه جوړښتونه په یوه برخه کې وکړي دي سر او سینه یا دوه غړي په یوه برخه کې وکړي دي سر او سینه چې کله دا دواړه سره یو ځای شول دوی ته موږ تاسو په تېرو درسو کې ویلي وو څه اصطلاح کاروله سیپالوتوراکس یا سپالوتوراکس ډېر ښه دویمه یې څه ده دویمه یې ګېډه ده ګېډه د دوی ترمنځ یو ارتباط شته داسې نه دی چې سر او سینه ځان ته او ګېډه ځان ته ګېډه چې ده دا پسته ګرده ده او ټوټو کیته ده یعنې بې ټوټو ده کیته ټوټو نه ده داسې د یوه واضح سرحد په واسطه باندې د بل څخه جدا نه ده سپالوتوراکس او ګېډه چې دي دا د یوې ملاوستنې یا کمربند ملاوستنه چې ته ویل کېږي دا نوم به م نه وي اورېدلی وي ملاوستنه یا چش په واسطه یا کمربند په واسطه باندې یو د بل سره کم شوي وصل شوي دي د لیدلو حس یې ډېر قوي دی 8 سترګې او 4 جوړې شوي دي پښې لري په هره پښه کې 2 یا 3 غاښ لرونکې منګولې لیدل کېږي 2 یا 3 غاښ لرونکې منګولې لري چې د ځینو په پښو کې ویښته لرونکي جوړښتونه شتون لري چې دغه ویښته لرونکي جوړښتونو په واسطه باندې څنګه کوي دغه غڼه څنګه کوي ځان راځړوي تارونه چې وي په دغه باندې ځان راځړولی وي نر او ښځینه یا نر جنس او یعنی مذکر او مؤنث لري نرینه او ښځینه جنسونه جلا دي په ځینو کې ښځینه جنس نسبت نارینه ته څنګه وي غټ وي دا په مجموع کې ښکاري حیوانات دي حشرات وي چېرته چې لامپ ګروپ شمع شیبل وي د حشرات چې راټول شي د هم د یوې خوا نه د یو کارزن په ډول متوجه وي چېرته چې حشره وویني هغه څنګه کوي په هغه باندې ټوپ واچوي هغه ښکار کوي خو یو ډېر ښه تخنیک نه بل هم کار خلي هغه څه دی د خپل ښکار د نیولو لپاره جال اچوي تر درس کې لوستي وي چې ساحو کې به تللي وي چې هلته یو نری تارونه بدل شوي وي جال اچوي د دغه جال په واسطه باندې د ښکار کا خپل غذایي مواد لاسته راوړي حشرات خوري د زیاترو غڼو عمر چې دی هغه 1 کال دی یعنې دی مجموعاً 1 کال عمر لري اکثریت یې 1 کال څخه وروسته مري راځو د غڼې داخلي د عضو او جهازونو جوړښت ته کله چې یوه غڼه په منځ باندې ونیمه کړو دغه داخل ته یا جرح کړو چې دغه داخل کې کوم جهازونه شامل دي یا کوم غړي دي وګورئ دغه جوړښت دا یې پښې دي 8 جوړې پښې یا 8 پښې لري دا یې مغز دی شین رنګ چې د سر په برخه کې دی همدارنګه معده ده که چیرې وګورو دا سر او سینه شول وګورئ د یوې نرۍ ملاوستنې یا کمربند په واسطه په دغه ځای کې څنګه شوی دی د ګېډې سره وصل شوي معده یې په کوم ځای کې ده د سینې په طرف کې ده ګوره مغزه یې په سر کې دي تاسو وینئ پښې یې هم دلته سر په طرف کې دي د سینې سره دي زړه یې ګوره هغه بیا په کوم ځای کې دی په ګېډه کې دی هضمي نل دی چې هغه هم په ګېډه کې دی تخمدان دی چې په ګېډه کې دی هضمي غدې دي مالپیګي تیوبونه دي چې اطراح ورڅخه صورت نیسي مخرج دی چې بالاخره اضافي مواد ورڅخه اخراجوي او د تار اوبدلو غړی دی چې د ښکار دپاره دا جال بسته کوي ورباندې د ورېښمو غدې یعنې دغه تار چې دی دا چې ورته تولیدوي همدارنګه دغه شین د شنه جوړښت د شنه رنګ په بیخ کې چې کوم څه دي دا جنسي
سوري دي او کتاب ته ورته سګي دي. که چیرې دوه انځور ته وګورئ داسې لکه کتابونه چې په کتابخانه کې یا په انوارۍ کې ایښودل شوي وي داسې سګي لري. دا جوړښت یې خوله ده چې د سر په لاندنۍ برخه کې ده. زهري غدې دي، زهري غدې هم لري او د خولې زمایم دي. دا د خولې زمایم دي او دا هم څنګه دي؟ ساده سترګې دي. دا د موږ تاسو د نن ورځې درس چې له څه څخه مو شروع کړو. د نن ورځې درس موږ تاسو د ورګې څخه شروع کړو. ورګه چې ډېره مضره حشره وه. انسانان په ځورول د رڼا څخه تښتي، په تودو سیمو کې اوسي، مختلف ډولونه لري. په سر د دې چې انسان ځوري وینې زبېښي، ځینې ناروغۍ هم څنګه کولې تولیدولې. وروسته مو د هغو څخه عنکبوتیانو ټولګی ولوستو. د عنکبوتیانو ځانګړتیاوې مو ولوستې چې څه ځانګړتیاوې درلودې. ورپسې موږ تاسو غڼه ولوستله. د دوه ویډیو په کتلو سره به تاسو ان شاء الله د دغه تیرو یاد موضوعاتو په اړه پوهه معلومات ترلاسه کړئ. راځو وروستۍ برخې ته. د تیر په څیر موږ په دې وروستۍ برخه کې څه شی لرو؟ پوښتنې لرو. پوښتنې هر وخت څلور ځواب دي ځکه د کانکور پر اساس ترتیبي. اوله پوښتنه دا شی دا وي د غڼې بدن له څو برخو څخه جوړ دی؟ دلته راغلي دي په اول ځواب کې وي له دریو څخه، په دویم کې له دوو برخو څخه، په دریم کې له یوې برخې څخه او څلورم ځواب دا شی دی وي له زیاتو برخو څخه. په دویمه پوښتنه کې راغلي وي لاندې کوم حیوان له رڼا څخه تښتي؟ کوم حیوان چې رڼا وویني او د هغو څخه څنګه وشي وتښتي؟ ملاخ په اول ځواب کې لیکلي ملاخ، په دویم کې لیکلي ورګه، دریم لړم، څلورم غڼه. آیا د ویډیو او درس په کتلو سره به تاسو ته معلومه وي چې دغه کوم حیوان دی چې د رڼا څخه تښتي؟ په تېرو کالو کې په کانکور کې هم دا سوال هم راغلی و. د راتلونکي درس موضوع چې دا هغه لړم دی، هغو دپاره تاسو آمادګي ونیسئ. دغه و د نن ورځې موږ تاسو موضوعات چې ما درته وړاندې کړل. تر بیا پورې په الله تعالی سپارم. خدای عمل او ملګری شه.